سواک په کسری د سین سره د سواک نو دا د مسواک استعمالول لموي او سواک غلرګی تم وای چې ته د مسواک د پارسه کې استعماله دې کې ته مراد اول له او سو کوئی دویم د دواړه معنا غانې درسې دي اے السواک مسواک استعمالول یا سواک غ اعلی چې د مسواک په تور ته استعماله د لغت علماء لیکلي سواک او مسواک ستوي چې په غاخونه اومږي لرګې د غاخونه د په اومګل دیو جن عربی کی راضی ساکا فاهو یسوکه اذا دلکه بالسواک ویساکا فاهو چکل پلرگی بانے خلو مگی او اهل الملک دی مرقات او دی نورو نو مسله خله چې سړی تزدشي وای سواک نه د اجزاء د او دس نه چې دی پوره متصل له کچا او دس نمخ کې مسواک والوم څه ده دام جائز دی رسول الله علیه السلام چې تهجد لبر پاسې دو را پاسې دو سره بستر کې وسو کو ډېر غټه فائدې دي د الله د حبيب په سنتو کې د چراپا صحیح مسنون اذکار د تهجد په ټیم کیو کوي نو مسواک د تیار پروتي بیا د 10 نمخ کې د سړې سو کې نو کچا د 10 نمخ کې مسواک کو نو دا د اغه اجزاء نه نه چې ګنې خامخ او 10 سره به پی وسوي د دې تقدیم په جایز ده او د دې محلم دانه د چې خامخا د مزمزینا د خلی کنګالونو نه بغنی مخ کی وی او مسواک د کوم بوټو بهتر ده نو شجره العراق ورته وی په دې عربو کې دا بوټي د پنجاب علاقو کې مونږ کتلی په اردو کې ورته پیلو وی پښتو کې جار نوم نه مونږ چې درکیو ورته عمرګره بیا عالمم جوړ شوی الله دې وبخي ناغه پښتو باندې ناغه پښتو کې ورته موږ درکه پلوونه وایو دې ته شجره العراق وي ګور داسې سری سری میوي نشي اچې پخیش نو توري شي یو صحابي هغه د شجره العراق میوه را شو کړ الله حبيبي توري توري را شو کوا نا ورته قربان د صحرا د خبرونو خبردار یې چې هغه سره پکې کچا دا او چې تور شي نو میوه د شجر العراق شي نو دا تاریخواله پدې کې پکم بوټي کې چې تاریخواله ده داغه مسواک دا پکار ده صحابي وي مونږ وفات پتور راغلی نبی عليه السلام ته نو مونږ له عراق راکو داغه نری نری لخت چې مونږ په مسواک وو مونږ پاغه سو او مسواک په وو دا حدیث امام بخاری په خپل تاریخ کې ذکر کړي امام طبرانی په کبیر کې ذکر کړي او علماء لیکلي سند حسن ده ابن مسعود رضی الله عنه وی ما بد شجره العراق نا رسول الله علیه السلام ته مسواک را پرې کولو نو خبره چې دادی وی بازی وی د شجره الزيتون د زيتون مسواکم خبره ده د زيتون مسواکم دا غورا او بهتره خبره ده او کنوی نو د کجورش نه لختم دا خاص کر چې تازه مسواک وی تازه مسواک وی اګورم مسواک پسو حالتونو کې د اهل علم 15 حالتونه ذکر کړي دا ګوره आवाज دا او د سنن نه ده مسواک سره دا اهل علم لیکلي چې دا په 15 حالتونو کې وال پکار دي 15 حالتونو کې مسواک وال پکار دي بلکې د دین علاوه نور هم داسې حالات دي چې هغه کې مسواک وال څه شه ده مسنونه طریقه دا
علماء کرام لیکلی دي وای مسواک دا پینزو ځایونو کې څه ده پینزو مقاماتو کې پکار ده چې مسواک استعمال کړي شي او مسواک واله شي یو پاغي کې دا ده مستحب ده چې د خوب نه سره را پاسي ځکه دی خوب سره په خله کې داسې بدبوئی راځي دیو جنا من الليل لفظ راغله د الله حبيب چې بد شپې را پاسې دو ناغیب مسواک والو دارنګي چې کله مزل ودرېږي فرض دی یا نفل دا یو سنت زمون په دې ملک کې پاتې ده توجه مو کا او 10 وخت کې وای خو چې مزل راپورته شي اقامت نمخ کې یا اقامت نفس مسواک وال دا مسنونه طریقه دا زمون ټول احناف کتابونو لیکلي اسوک چې وای چې رب ای دغه خو نوی نزي وای دا قیاس د نس مقابله کې پیغمبر ویلي ته په دې کې سوي علماء لیکلي چې ستا خو نوی نزي نو نرم ومګه کنه سوکا نرم ومګه نګوره ک فرض موز له او ک نفل له چې دی له درېږي نو مسواک دې سړې وای دارنګي دویم چې کله غاخونه زیړ شي ځکه دا خلپا کوي دریم دا 10 په وخت کې دی او 10 وخت کې مسواک دی ویل ولا نشق علی امتی لامرتم بالسواک مع كل وضوء او سلورم د قران د قرات په وخت کې اپینځم کله اسی په خلق کې تغییر راغی خلی بوئی ګډ وډ شو نو دی پینځو مقاماتو کې مسواک راغله یو بل سنتم د کور ته چې دنه کېږي نو رسول الله علیه السلام به د کور د دنه کېدو په وخت کې مسواک والو ادا ګور زمون کتابونو لیکلي دا پینځه ځای چې مواورد العلامه ابن حمام په شرح د هدايه کې وای پینځو ځایونو کې مسواک مستحب ده غاخونه زیړ شول خلق بدبوئی رالا د خوب نه را پاسې دي مزل پورته کېږي او دا 10 په وخت کې وګوره دا زمونږ د فقه حنبی معتبر کتاب ده عام و یو 10 وخت کې ده او د مز وخت کې ده شبیر احمد عثماني رحم الله فتح الملهم کې وای او شیخ الحدیث مولانا سلیم الله خان صاحب نفحات التنقیح کې وای چې څنګه مسواک د او د سنت د نوغه موکده ده او په وخت د مزو درې دو کوم دا د مز د مستحباتو نه ده څه پوښوي په خبره وګوره د اقامت نمخ کې ارستو لکه څنګه د عربو عادت ته دا د مستحباتو نه ده او دا زمون کتابونو لیکلیم دي تار خانیه دا زمون د فقه معتبره فتاوا ده دی وای مستحب د سواک عند كل صلاه و وضوء دا هر او 10 او د مس په وخت کې څه ده هي سوچ ولا زکو کوي چې موږ او 10 کې کو خو مس کې دیو جن مسواک چې چاکور کی خیا په جمعات کی خې مسواک بجیب کې ساته با صحابه و وقت کې غلک کلم سړی خې ځکه موږ له درې کې شتال تایخه نو تبالته اوس مسواک په یا کور کې پروت دی نه امام اقامت نه مخ کې ارسو تاسو کو مسواک بووي امام دې موي مقتدیان دې موي نو د مسواک د پاره دا ګن اکه چې هغه خو نوینه کین نو نرم دی ومږي هر چې ګور دا کم برش ته د صفایي نو دا د مسواک زین نشي یو سره په غاخونه صفاکۍ دوايي مږي خدا د هغه سنت مسواک سره کوي زین نشي بل مسواک دا سه ده ابن حمام رحم الله وی درې پیری دی ومږي یو زلو مګه به وی ز بیاو مګه به درې پیری ومګه خي طرف نه دې سړې شورو کوي او د دې غاخونو طول او عرض خو پیژنې کړه اګوره چې زدا سه مسواک واما نو دا د غاخونو عرض ده اکدا سه وام دا طول له نو اهل الملکلی عرضوان د مسواک وای
وای داسې سروري خرابيږي دی کی یو حدیث هم د ممانعت راغله علماء لیکلي دغه حدیث ثابت نه ده نو که څوک تولن وای نوم جایز ده سپو شوي په خبره باندې د ورو خیال دي ساتي تولن مسواک والو نه چې کوم روایت کې من راغلي هغه روایت سندن سند ده ثابت نه ده نحلیل ملکری که څوک تولن وای هر چې په جبه ده نو پدی به عرضن نوې تولن بوي د جبې تول او عرض خو پیژنې په جبه به داسې مسواک وې خاص کر چې معده خالی وي نګوره مسواک عرضنم ده او دارنګ تولنم ده او د تولن په منه کې چې کوم حدیث راغله دی هغه سندن هغه ثابت نه دی نحلیل ملکری چې یو شی حدیث کې منه ني نو هغه اصل په خپل اباحت باندې وي نو که څوک تولن وای کا عرضن وای مسواک کې ډېرې غټې فائدې دي لکه د باب کې باغتا سو تمخه تراشی برش د غاخونو صفای د پاره بوي خدا د مسنون مسواک زین نسی دا خبر علماء لیکلي کې مسواک ني نو بیا د ګوته وای د باز خلکو غریبانو غاخونه ني نو نرم غونته مسواک دی ګوري او په دی ورو دی وای د خپل نبی سنت نه تر کوي مقصد د الله اجر ورکول له سبحانه لټول دی سپو شي په خبره باندې ایسخ مسواک خو په ورو باندې نشواله چې غاخونه ني هغه د پاره سره نرم غونته وګوري خود سنتو لحاظ او پابندیو کی احادیث میں انشاءاللہ سبا وایو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین.